د خوست سیمایي چارواکي وایي تېره شپه نامعلومو کسانو د دې ولایت علي شیر ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ لس تنه وژلي دي. سلامونه ستړي مشئ له صدف نیوز یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د خوست ولایت ویان مستغفر ګربز رسنیو ته ویلي پیښه تېره شپه شاوخوا 9 بجې د علي شیر ولسوالۍ په ابوخانه سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو پر یوه کور برید شوی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس تنه وژل شوي دي. مستغفر ګربز وایي په قربانیانو کې 3 ښځې او 15 ماشومان هم دي. ښاغلی ګربز وایي له پیښې وروسته په سیمه کې له بېګا راهیسې عملیات روان وو چې د دوی د پلټنو او کشفي راپورونو پر بنسټ یې 2 مشکوک بریدګر سهار شاوخوا 7 بجې او 15 نور د ورځې په اوږدو کې ونیول شول. نوموړی وایي له ټولو نیول شویو کسانو پلټنې او نورې څېړنې هم روانې دي چې آیا په دې پیښه کې نور کسان هم ښکیل دي او که نه. د خوست ولایت ویان مستغفر ګربز وایي د لومړنیو پلټنو پر اساس پیښه د شخصي مشکلاتو له کبله رامنځته شوې ده، خو لا هم پلټنې دوام لري. ځینو رسنیو ویلي وو چې په قربانیانو کې یوه امیندواره میرمن هم شامله وه. وړاندې مستغفر ګربز ویلي وو یاد نیول شوي کسان د پیښې د ښکیلو اړخونو له ډلې ګڼل کېږي او پر دوی جدي شک دی چې یاد جنایت کې لاس لري. د سیمې یوه اوسیدونکي رحمان شاه رسنیو ته وویل برید د دوی په ګاونډ کې د علي خان په نامه د یوه کس پر کور شوی دی. دی وایي علي خان په سیمه کې یو عادي اوسیدونکی و، کورنۍ یې بېوزلې وه، له اولادونو یې یوازې یو زوی پاتې دی او هغه هم په متحده عرب اماراتو کې پر کار بوخت دی. د سیمې یوه اوسیدونکي وایي په کلي کې د ډزو غږونه واورېدل شول، خلکو یو بل ته ټلیفونونه کول چې جګړه روانه ده. لاسي بم هم غورځول شوی و. وروسته وپوهېدو چې د علي خان پر کور برید شوی او ښځې او ماشومان یې هم وژل شوي دي.